د نړۍ 10 وحشي انسانان، هغه انسانان چې ټوله نړۍ له وحشتو څخه خبره ده، هغه خونخواران او ظالمان چې مثل نه لري. په دې ویډیو کې موږ تاسو د تاریخ هغه 10 وحشي انسانان درپېژنو چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت شوي دي. نو تر پایه له موږ سره پاتې شئ او د پښتو تاریخ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. لسم ایدی امین، نوموړی د 1901 میلادي کال څخه تر 1909 میلادي کال پورې د یوګاندا دیکتاتور ولسمشر و. نوموړي په خپله 8 کلنه دوره کې له هیڅ نوع جنایت څخه لاس وانخیست. د راپورونو له مخې نوموړي 1 میلیون وګړي د تاوتریخوالي او شکنجه کولو څخه وروسته وژلي دي. نوموړی بالاخره د یوګاندا د خلکو د قیامونو له وجې له واک څخه برکناره شو. نهم جورج ډبلیو بوش، نوموړی چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا رئیس جمهور شو، نو شروع له افغانستان څخه وکړه. دا چې د افغانستان د نیولو پلان له مخکې څخه جوړ شوی و. بوش په ډېرې زیرکۍ سره د کیوبا په منطقه کې د ګوانتانامو د لوی او مخوف زندان د جوړولو امر ورکړ. په دې زندان کې زیاتره برخه افغانانو ته غوره شوې وه. له دې وروسته جورج ډبلیو بوش خپل سرتیري د عراق پر لور ورولېږل او صدام حسین د اعدام کولو څخه وروسته عراق په خپله ولکه کې او د خپل لاس لاندې وګرځاوه. همدارنګه د بوش لخوا په سوریه کې 9 لکه مسلمانان د تروریزم د عنوان لاندې ووژل شول. وروسته حقیقتونه ثابت شول چې په دغه جګړو کې ډېر بېګناه انسانان ووژل شول، د ښځو بې حرمتي وشوه او زیاتره ځوانان ووژل شول. اتم ماکسیمیلیان روبسیپر، د فرانسې د انقلاب څخه وروسته توندروه ډله د ماکسیمیلیوس په مشرۍ واک ته ورسېده. که څه هم دې ډلې یوازې 10 میاشتې حکومت وکړ، خو بیا هم په دې لنډه موده کې د 50,000 څخه زیات خلک په کوچني شکل تیغه تیر کړل. تاریخدانانو د ماکسیمیلیان حکومت په فرانسه کې د ترور او وحشت حکومت یاد کړی دی. د دوی لویه مشخصه دا وه چې په کوچني شک سره به هم خلک نیول او سرونه به یې ترې غوڅول. وم بینیتو موسولیني، موسولیني د 1922 میلادي کال څخه تر 1965 میلادي کال پورې د ایټالیا پر تخت ناست و چې د یو نوې ایټالیا بنسټ یې کېښود. هغه د دویمې نړیوالې جګړې له اصلي لوبغاړو څخه و. د اول په مصر، بیا په فلسطین او بیا په سومالیا حمله وکړه. بیا یې د مدیترانې د بحر لخوا په یونان حمله وکړه، خو پاتې راغی. هغه د افریقایي هیوادونو د معدنونو کنټرول غوښته، نو د همدې لپاره خپل زیاتره لښکر د افریقا په دښته کې پیاده کړ. موسولیني یوازې په ایټالیا کې د 2 میلیون څخه زیات خلک له تیغه تیر کړل. شپږم جوزف ستالین، ستالین د 1948 میلادي کال څخه تر 1945 میلادي کال پورې د شوروي د جمهوریتونو رهبر و. نوموړی د خپلو سیاسي مخالفینو په له منځه وړلو کې مشهور و. هغه په خپله 15 کلنه دوره کې له 10 میلیونو څخه زیات وګړي ووژل. د په شوروي کې مسلمان نشین مناطق سخت وځپل او د مسلمانانو وژل یې رایج کړل. ستالین په 1946 میلادي کال کې په مرکزي اسیا کې کیمیاوي مواد وکارول چې له امله 10 میلیون څخه زیات خلک په مختلفو مرضونو مړه شول. پنځم اډولف هټلر، اډولف هټلر د نړۍ له مشهورو دیکتاتورانو څخه شمیرل کیږي. نوموړي په آلمان کې د نازي حزب بنسټ کېښود. هټلر په 1939 میلادي کال کې د پولند د نیولو څخه وروسته دویمه نړیواله جګړه پیل کړه. هغه وکولای شول چې د 2 کلونو په موده کې د اروپا زیاتره برخه ونیسي. هټلر په 1943 میلادي کال کې پر روسیې حمله وکړه او مسکو، لیننګراد او ستالینګراد یې محاصره کړل. هټلر په خپل تاریخي پیغام کې د یهودو قتل عام لپاره فرمان صادر کړ. نو په دې ترتیب سره په هر ځای کې د یهودو قتل عام او نسل‌کشي شروع شوه. هغه افغانان له خپل نژاد څخه بلل او ډېر قدر یې ورته کاوه. هټلر په خپله واکمنۍ کې له 40 میلیونو څخه زیات خلک ووژل. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال امریکا، بریتانیا،
د شوروي اتحاد او فرانسې د هټلر په وړاندې د متفقینو په نامه یو اتحاد جوړ کړ او له څلورو خواو څخه یې په آلمان حملې شروع کړې. بالاخره په 1945 میلادي کال کې برلین سقوط وکړ، خو د برلین د سقوط څخه 3 ورځې مخکې هټلر خودکشي کړې و او امر کړی و چې جسد یې وسوځول شي. څلورم، ماو زدونګ د چین د خلکو لومړنی ولسمشر و چې د خپل سلطنت په دوره کې له 70 میلیون څخه زیات خلک ووژل. هغه د واک ته رسیدو سره سم اعلان وکړ چې د چین 40 میلیونه معتدین دې ووژل شي. همدارنګه هغه اعلان وکړ چې د خلکو 90 سلنه عاید د دولت ته وسپارل شي. د هغه په وخت کې د انسان خوړلو واقعیات تر 3000 پورې ثبت شوي ول. متخصصین وایي چې د ماو په دوران کې په چین کې د 50 میلیون څخه زیات خلک له سخت لوږې سره لاس او ګریوان ول چې زیاتره له لوږې څخه مړه شول. دریم، ایوان مخوف په 1540 میلادي کال کې هغه وخت 14 کلن و د روسیې واک یې ترلاسه کړ. هغه له خپلې بررسۍ کولو څخه خلکو کې ډېر مشهور و. ایوان مخوف خپل زوی بندي کړ او د زندان مسؤلینو ته امر وکړ چې د ځای دومره ووهي ترڅو مړ شي. د ایوان مخوف شکنجه د خلکو سوځول ول او همدارنګه د خلکو د غوښې شکول. یوه ورځ د یو کلي ټول خلک برجونو ته وخېځول او له برجونو څخه یې لاندې راوغورځول او بیا یې امر وکړ چې دوی له جسدونو سره څو ورځې نه کړي او پرېږدي چې لیوان یې وخوري. همدارنګه ایوان مخوف خپلې ښځې هم ووژلې او سرونه یې ترې پرې کړل. دوم، ویلارد دراکولا د ولاچیا پر خاوره چې اوسنۍ رومانیا کې د واکمني کوله. دراکولا ته په انګلیسي ژبه کې امپیلر هم ویل کیږي، یعنی په میخونو په واسطه ټک وهونکی. هغه په زرګونو کسان په میخونو ټک وهلي ول. د دراکولا د خوښې شکنجه دا وه چې هغه د ولاچیا په ښار کې اوږدې ستنې وهلې وې او د جنګونو قربانیان به یې پکې اچول. کله به چې دراکولا کې د مقاومت سره مخ شو نو د هغه ځای خلکو سره به همدغه کار کاوه چې په دې اوږدو میخونو کې به یې ځوړنداوه. او همدارنګه دراکولا لږ زره شک سره هم د خلکو سترګې راویستلې. په سترګو کې به یې ورته میخونه ووهل او سر به یې د دیوال سره ورته میخ کړ. دراکولا بالاخره په عثمانیانو سره په جګړې کې ووژل شو او د هغه سر له تن څخه جلا شو او د استانبول په دروازه کې کېښودل شو. اول، چنګیز خان د نړۍ تر ټولو ستر خونخوار او وحشي پادشاه و چې د مغولو د امپراتوریو بنسټګر و. چنګیز خان او د هغه امپراتوري په خپل واک کې د جهان تقریبا نیمایي نفوس وواژه. د چنګیز خان لښکرو به په ډېر تېز سرعت سره حمله کوله او هر ځای به چې مخې ته راتله له منځه به یې وړه. چنګیز خان د خپل خاص استازي هلاکو لخوا د اسلامي نړۍ ټول ځایونه ونړول. د مسلمانانو د خلافت آخري پادشاه المستعصم بالله یې وواژه او اسلامي خلافت یې له منځه یوړ. دا چې اسلامي خلافت په خپلو کې اختلافونو اخته ول، چنګیز خان دوی لپاره د یو عذاب په توګه محسوبېږي. د اوسني وخت علما په دې نظر دي چې د چنګیز خان په واسطه د اسلامي خلافت له منځه وړل موږ ته عبرت راکوي چې تر څو همیشه په اتحاد سره ووځو او خپل منځي اختلافاتو څخه ډډه وکړو. د مسلمانانو د اتحاد څخه وروسته مسلمانانو یو ځل بیا په عین جالوت سیمه کې چنګیزیانو ته سخته ماتې ورکړه او ویې کولی شول چې چنګیزیان د مقدسو ځایو څخه لرې وساتي. چنګیز خان په 14مه پېړۍ کې نیمه نړۍ وسوځوله او زیاتره ځایونه یې وران کړل. داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل